تازه خبر امرالله صالح وایي سوله نه کوو جګړه کوو. بلخوا د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود خپله پیلوټي کوي او پر طالبانو یې سختې بمبارۍ کړې دي. سرچینې او سنا نیوز وایي پنجشیر ولایت ته په داسې حال کې د تاجکستان څخه جنگي او ناجنګي چورلکې لیږدول کیږي چې طالب ډلې د جنگ پر ځای د سولې غوښتنه کړې ده. بلخوا امرالله صالح وایي سوله موږ نه کوو او جنگ ته تیار یو. د احمد شاه مسعود زوی په خپله الوتګري یا پیلوټي کوي. دی وایي پرون ورځې د طالب ډلې کلابندي ماته کړې ده او د طالب ډلې 100 جنګیالي مړ کړي دي. د جنگ په ډګر کې دغه مړي پاتې شوي او هیڅ دوی د تسلیمۍ هوډ نه لري. د افغانستان د پوهنې وزارت بیا وایي ټاکل شوي د سړو سیمو له لومړي څخه تر شپږم ټولګي پورې ښوونځي د روانې وږي میاشتې پر شپږمه نیټه پیل شي. د وزارت په خبرپاڼه کې راغلی چې د پورته منځنیو او لوړو ښوونځیو د پیلېدو په اړه به هم ډیر ژر پریکړه وشي. د افغانستان په سړو سیمو کې د کرونا وایرس د درېمې څپې رابرسېره کېدو له امله ښوونځي تړل شوي وو. بلخوا یونان له ترکیې سره په پوله کې د غزن تار د غځولو پروژه پای ته رسولې ده. اروپایي هیوادونه د افغان کډوالو له راتګ نه په سخته اندېښنه کې دي. یو شمېر کارپوهان وایي چې اوس اروپا ته راتلل ډېر ستونزمن دي. یونان د ترکیې سره په خپله پولې د مخنیوي دیوالونو د جوړولو کار پای ته رسولی دی ترڅو د افغانستان څخه د کډوالو مخه ونیول شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.